اذان علماء دي کتابونو کې لیکلي دي د بنو عباس په خوا تیر شوي دي هغوی کې یو بادشاه تیر شوی معتصم بالله نه اسی یو خبره مشهوره ده وی الله دې د مولا د بې وخته اذان نه ساته بې ټیمه اذان چې مولا کوي خدای دې د دې نه ساته نو کتابونو لیکلي دي معتصم بالله په زمانه کې یو سړی یو وزیرو داغه ناغه پیسو ته ضرورت شو نو چا ولا قرض پیسې نه ورکولې نو بیا او نه غوښتې شوې اسیم د لوی خلک چانه پیسې نه غواړي کله ضرورت شي خو هلته بدی په وته ځان ښکاري نه خو وزیر ځان وته بدی ښکارېده چې زه به اوس د چانه قرض پیسې غواړم نه یو سړي ته ووی د بادشاه یو کارنده او هغه ته ووی یاره مال چانه لګي قرض پیسې راواخلي نه هغه ورته وی ډېره ښه ده راځه واخلم نو دا دکانداران او تجارت والا خلک دي تاجران دوی سره پیسې وي نو یو تاجر له ورغې ورته وی یاره دا وزیر پیسې غواړي او که دې ورکړې وله نو ډېره ښه ده خدا داسې خلک دي زورور خلک دي ګورې ضمانت یې نه کومه خو سفارش درته صرف کومه که قرضه دې وله ورکړه نو ښه وي ته وایي ډېره ښه ده ور به کوم وزیر دې مالدار دې را به کي اوس پې حاجت وي نو وایي پیسې یې وله ورکړه 6,000 دینار یې وله ورکړه میاشتې مې ورسره کېښود چې میاشت پس په ماله دا پیسې راکړي هغه ته یې ډېره چې میاشت تېره شوه وزیر له راغې پیسې اخوا دیخوا اخوا دیخوا نه ورکولې بل ورځ بیا راغی بل ورځ بیا راغی هغه دکاندار ته پته ولګي چې دا پیسې نه راکوي نو بیا یو سفارشي ورپسې راوست بل وزیر ته ووي یو نواب ته ووي یاره جي دلته مې پیسې دي او نه راکوي راله زم راځم ورپسې نیټه تېره شوې ده نه راکوي هغوی هم سفارش وکړو اخره کې چې دا سفارشونه په ډیر شو نو د تاجر له دمکی ورکړه وې ک بیا را لخ په بده ماته کړ دلا قرضونه غواړي ډیر نا امید شو چې هو دا خو ما د تجارت او د کاروبار پیسې مې وي ما خو زه وزیر دی ور بکم ولا ډیر زیاتې او غریب ډیر زیات خفه شو جمعه تراغه په جمعه کې جړل دا جړه هم دغه یو ځای دی نو په جړه باندې جاړي یو سړی و جمعات کې ته یې ولې جاړې وی یاره دې وزیر رانه پیسې اخیستې دي قرض او دغه زما پیسې وي د تجارت او هغه اوس نه راکوي راله وی ښه وی دا د جمعات مؤذن چې دی که نه ده ته ووایه بس چې ته ده ته ووایې بس تا قرضه میلاو شو ورته یې ډېره ښه ده هغه مؤذن ته یې وی دغسې دی وزیر باندې مې پیسې دي او نه راکوي راله او انکار یې کړی او دمکي هم راکړې ده که بیا رالی نو بیا دی وام وی ښه ته بېغمه شه بس مؤذن ورته وایي ته بېغمه شه بس تاسې شوه لکه چې تا ته پیسې میلاو شي داسې یو ماشوم ولاړو هغه ماشوم ته وایي بچې راشه ورشه او وزیر ته ووایه چې تا باندې د فلانکي سړي قرضه ده او اوس مؤذن صاحب وایي چې قرضه راورسوه ماشوم منډه کړ وزیر له ورغی ورته وی قرضه غواړي وی چا رالیږلې وی مؤذن رالیږلې وی ښه ورشه بچي او مؤذن صاحب ته وایه چې هغه قرضدار دې راشي چې دا قرضه وله ورکړم جومات ته ورپسې ماشوم راغی قرضدار چې دی تاجر هغه ځان سره بوته د بادشاه پې روټۍ مو خوړه او ډېر عزت یې خفه نه شي او په خپو ورته پرېوته چې بس دا د قرضه واله او الله دې ډېر خوشحاله که بس قرضه یې وله ورکړه هغه تاجر اریان شو چې د وزیرانو سفارشونه او په هغې یې قرضه نه راکوله
او مؤذن ورپسې یو ماشوم ورولېږه نو اوس یې راباندې روټۍ هم وخوړه او قرضه هم راکړه او مینتونه او زارۍ هم راته کوي دا خو عجیبه کار وشو واپس راغی هغه مؤذن ته وایي څه کمال دی ده کې دا څه دم دی پې واچو هغه ورته ویې دا یوازې ته نه په دې ښار کې چې کم فریادي م راشي او د چا فریاد کوي او ما ته ووایي ما سره داسې دم دی چې دا ټول وزیران او بادشاهان دا زمانه یریږي بیا زه بې وخته اذان کوم وی څنګه بې وخته اذان کې وی دا زما د بې وخته اذان نه یریږي وی داسې چل شوی و چې دلته په دې لاره باندې یو ښځه روانه وه مازدیګرې ماښام ټیم و روانه وه او یو ظالم وزیر د مټ نه راونیوه په زور یې ځان سره بوتله هغې ورته جړاګانې مینتونه و هغه یې کور ته دننه کوله وایي زه هم په هغه لار کې وم وایي ما ورته ډېر مینتونه وکړل چې داسې کې د خدای بنده ولې داسې کې پردی زنانه ده او هغه زنانه مونږ ته دا خبره وکړه چې ما ته خاون ویلي دي ګورې که دا شپه کې رالی د شپې نه وروستو رالی کور ته نو ګورې بیا طلاق یې په ما باندې نو اوس که زه د شپې کور ته ونه رسم او داسې د سره شپه تېروم او سبا کور ته ځم نو طلاقه به شم نو مونږ ته یې مینتونه کول چې ده نه مې خلاصه کړو هغه نه منل مونږ ورته مینتونه هم کول او ښځه یې نه پرېښوده وایي ما ذهن کې رالل چې دا ښځه که اوس د شپې کور ته لاړه نه شي نو دا خو په خاون طلاقېږي ځکه خاون ورته مشروط طلاق ورکړي دي که ته د شپې کور ته راونه رسېدې نو ته په ما طلاق یې وایي ما دا چل وکړه چې کله دا نیمه شپه شوه بس اذان مې شروع کړ اخو نیکان بادشاهان مانځل معتصم بالله ډېر نیک بادشاه و هم مانځله راته په نیمه شپه چې اذان وشو بادشاه راپاڅېد چې ټیم ته یې وکتل ټیم خو د اذان نو نیمه شپه د اذان وخت نه دی بادشاه زر اطلاع وکړه مؤذن راوغواړئ چې مؤذن یې وغوښته ورته یې ولې دې بې ټیمه اذان کړی دی وایي چې قصدن مې کړی دی ولې دې قصدن کړی دی دغسې یو زنانه ده او ستا یو وزیر کور ته دننه کړې ده او هغې ته خاوند طلاق ورکړي که ته ما ته د شپې راونه رسېدې کور ته نو ګورې ته په ما طلاق یې نو ما وی چې د سبا نه مخکې زه اذان وکړم او بادشاه خبر شي چې دا زنانه ترې راخلاصه بادشاه حکم وکړه پولیس یې ورولېږلو وزیر هم راولې او ښځه هم خلاصه کړې هغه کور ته ولېږي وزیر یې راونیو اتکړی ورته واچولې دربار کې پیش ښځه ډېر عزت سره خپل کور ته رخصت کړه او یو سفارشي هم ورسره ولېږه چې خاوند ته یې ووایه چې څه ورته ونه وایي دا دغسې غریبه مظلومه ده هغه وزیر یې راونیوه په بوجۍ کې واچو سر یې پسې وتړه او په والو هلته مړ کړه د خلکو دپاره یو نمونه وګرځوله چې څوک هم پردی زنانه ته لاس اچي یو د چا حیا اخلي هغه سره به زه دا انجام کوم ډېره سخته سزا یې وله ورکړه او مؤذن ته یې وی چې کله هم دغسې څه ناروا کار یو چا ظلم وګورې ته صرف بس بې وخته اذان کوه بس بیا زه پیش او زما کار پیش نو وایي دا ټول زما د بې وخته اذان نه یریږي داسې دا یو متل مشهور دی وایي خدای د مولا د بې وخته اذان نه ساته چې بې وخته اذان وکړي که خطره به نو د مؤذن ډېر لوی فضیلتونه راغلي دي حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ د پیغمبر علیه السلام مؤذن تاسو تاریخ وګورئ کتابونه وګورئ د هغه نسب به درته میلو نشي د مور نوم یې نشته چې مور یې څوک هېچا له د حضرت بلال د مور نوم نه ورځي او عربو کې دا دستور و چې د پلار نوم به او د مور نوم دا به خلکو اغشته نو د حضرت بلال د پلار نوم راځي خو د مور نوم تاریخ کې نشته د تره نوم نشته د ماما نوم نشته د رور نوم نشته د خور نوم نشته هیڅ تاریخ نشته بس یو مسافرو غلامو راغی ایمان یې راوړه سختۍ پې تېرې شوې د مسجد نبوي مؤذن الله جوړ کړ
الله ولا عزت ورکړه د اذان د برکته. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د معراج په شپه د جنتونو سیل کو په جنت کې روانو. مخکې د حضرت بلال د پڼو आवाज چغار اورید. حضرت جبرئیل له تاسو ک جبرائیل امینه دا د پڼو چغار دا خو د حضرت بلال د پڼو چغار دی. دا څنګه اوریدیش یا رسول الله؟ حضرت بلال د الله نوم اوچت کړی دی، الله د هغه نوم اوچت کړی دی. په جنت کې د هغه د خپو هغه ګرځي په ځمکه، خو د هغه د خپو کشار هغه په جنت کې ټولو خلکو فرشتو ته او نورو خلکو ته اوریدي. ورفعنا لك ذکرک، د الله نوم چې څوک اوچت کی خدای پاک د هغه نوم اوچتای. مونږ په اذان باندې ځان راته بدی ښکاري. اذان د تبلیغیانو اعلان، دا غټ غټ تبلیغیان چې وی کنه دا مشران داسي هغوی اعلان باندې ورته ځان بدی ښکاري. د مطالبې بیان باندې ډېر ښه ورته ځان خوشحاله ښکاري. ځکه خو د مشرۍ کار دی، نه هغې ته خوشحالې چې ورته وایي اعلان وکړه، نو په اعلان باندې داسې ورته ځان بدی ښکاري زه به اعلان کوم. حالانکه اعلان او اذان دا یو کامل دعوت دی. مونږ سره یو مولوي صاحب دا ساده شانتي و، ما سره به سبق هم وي په دې کورمه کې را سره جمعات امام چې کله به تبلیغیان ولا اعلان ورک نه هغه به ورته وي ښه دا د ډمتوب کار مال راکړه. پخوا به د اعلانونه ډمان وکړ، وایي دا ډمتوب کار مال راکړه. داسې هم بعضې خلکو ته په دې اذان باندې ځان بد ښکاري ورته چې زه به اذان کوم. په دې جومات په خدمت باندې مونږ ته ځان بد ښکاري چې یاره زه به ملا جومات صفا کوم، زه به چې دی نو اذان کوم، اذان باندې راته ځان رستو کېږو اذان نه کوو. نه خدای باندې دا خو یو کامل دعوت دی. دا څومره کائنات، دا مارغان وغیره، دا کاڼي، دا لوټې، دا خښتې چې دا اذان اوري، دا اذان په دې اواز لګي، دا ټول مخلوقات د مؤذن دپاره د مغفرت دعاګانې کوي چې خدایه د مغفرت وکړي. ولې؟ د الله عذاب دې سره رستو کیږي. ما خبره دا راغشتې وه. یو د حاجی لبیک چې هغه د لبیک आवाज وکړي، او مجاهد چې هغه د نعره تکبیر الله اکبر आवाज وکړي، او مؤذن اذان کوي، نو د الله عذابونه رستو کیږي. د الله عذابونه مونږ طرف ته متوجه دي. دا نمونې روزانه مونږ ته کله زلزله، کله ګلې، کله یو مصیبت، کله بل مصیبت، دا صرف نمونې دي الله مونږ ته ښیي. د الله د عذابونو نه امان وغواړو، د خپلو اعمالو اصلاح وکړو، ځان صفا سوتره وساتو، د مرګ هېڅ پته نه لګي. اچانک په راځي، نو چې اچانک راځي پته نشته کلمې ته به هم جوړ شو که جوړ به نه شو. د هغې نه مخکې ځان تیار ساتل، هر وخت په اوداسه کې. وایي څوک چې هر وخت په اوداسه کې اوسېږي الله به وله مرګ کلمې سره ورکړي، ایمان سره به وله الله مرګ ورکړي. د کوره چې روزو بس په اوداسه کې چې اودس ماتېږي چې بل اودس سمدستي کوو. دا د حضرت بلال سنت دي، دا د اکابرو دا طریقې دي. دا طریقې که مونږ خپلو انشاءالله ایمان سره به دې دنیا نه لاړ شو. ګینې په دې وخت کې ایمان حفاظت کول دا یو ګران کار دی. خپل ایمان مونږ حفاظت نشو کولی. الله دې مالم د عمل کولو توفیق راکړي. الله دې تاسو لم درک. اللهم صل علی محمد. ګناهونه معاف کړي، د خپلو عذابونو نه خدای محفوظ وساتي، ظالمانو مفسدانو نه په امان کې وساتي. مردگان د اهل اسلام او بخي بیمارانو ته خدای شفا ورکړي. یا الله زمونږ ټول شرعي حاجات پوره وګرځي. زمونږ په دې کالونی باندې خپل رحمتونه نازل کړي. څونه مسلمانان دي خدای ټولو باندې خپل رحم او کرم وکړي، خصوصا د فلسطین مسلمانان خدای د هغوی نصرت او امداد وفرمایي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه. سنت کوي خدای.